السلام علیکم دوستانو، مومن خان فرهادي تاسو په چوپړ کې دوستانو د نن ورځې لپاره موږ HTML فورم رادیو بټن لرو یا رادیو بټن. رادیو بټن چې دوستانو په یو پاڼه کې د څو شیانو څخه د یو شي د انتخاب کولو لپاره کارول کېږي، یعنې استعمالونکی اړ دی چې د څو انتخابونو څخه یو انتخاب وکړي. د همدغه هدف لپاره موږ رادیو بټن استفاده کولی شو. دوستانو ساده مثال داسې د رادیو بټن چې فرض مثال که چېرته موږ په یو فورم کې یو څوک ووایي چې ستاسو د زده کړو کچه څه شی دی، حتما یا که به بېسواده وي، یا به 12 پاس وي، یا به فرض مثال 14 پاس وي، یا به لیسانس وي، یا به ماسټر به دکتورا وي. نو دغه انتخابونو څخه دی باید یو انتخاب وکړي. نو د دغسې اهدافو لپاره موږ رادیو بټن استفاده کوو. راځو دوستانو رادیو بټن انپوټ ټایپ مساوي کېږي د رادیو سره او نیم هم مساوي کېږي. دلته به نوم لیکو. انپوټ ټایپ دا خو پخواني دی، یعنې د ورکړیز ډول چې دی رادیو دی، یعنې موږ کولی شو د دې له طریقه یوزر ته آپشن یې ورکړو. نیم دوستانو نیم چې ده دلته چې همدغه څومره رادیو بټن یې موږ په ویبپاڼه کې اضافه کوو، آیا دا یو ګروپ پورې اړه لري که اړه نه لري، فقط دلته نومونه لیکو. دوستانو راځو همدغه په عمل ډول څنګه اجرا کېږي موږ اوس په عمل ډول سرته رسوو په ایډیټر کې. راځو دوستانو په عمل ډول کار کوو. انپوټ ټایپ مساوي کېږي د رادیو سره او نیم نوم یې مساوي کېږي د فرض مثال لرننګ سره یا لیول سره. اوس دلته راځو یو لیبل ورکوو چې دغه زده کړه یا کس چې دغه انتخاب کوي دغه رادیو بټن دا د څه شي په معنا ده. څو لیبلونه به زه جوړ کړم، دا به کلوز کړم. دا به څو ځایه چې دغه قطع به کړم، دغه قطار یعنې بعد نه باید نوی قطار شروع شي. دا به زه څو ځایه کاپي اینډ پیسټ کړم. راځو اول لیبل کې موږ وایو چې دا بېسواد، په دویم لیبل کې 12 پاس، په دریم لیبل کې 14 پاس، په څلورم کې فرض مثال لیسانس، پنځم کې ماسټر فرض مثال. دوستانو دغه رادیو بټن د بېسواد لپاره، دغه رادیو بټن د 12 پاس لپاره، دغه رادیو بټن د 14 پاس لپاره په همدې ترتیب باندې. او هر قطار ختمیږي پسې بل قطار شروع کېږي، بیا دا قطار ختمیږي پسې بل قطار شروع کېږي. دغه د رادیو بټن مثال دی. راځئ دغه ثبت کوو، اوس یې ګورو.